راته مولا تلو نو پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو د مولاړه کې خیالو کو چې والله سر پیو شو دا د سپینګری چې اثر شو دام ډیرا ده چې تقریر بس کو بوډا راغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې و دې جړل هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې و چې وښ وازله مې چاودای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا و چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو و چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغومه وي پریدای جبک ما یو ورغومای و ډېره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو د داسې مولا ذمہوار نه یم لکه تیرات او مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خوده او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختميږي چې ورکوم مولا صاحب باس بکو کا پړ لیکړې تخته با او کا پړ لیکړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قران او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دغه په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شه دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي دی مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څخه قرآن نه ده صداغه او استرلاب کرخي مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو په چاړه ده ومیا او چې را قاضي صاحب په دې خو نه پي ومکت پیاڅه او صوبنه پېښه راستره داسې پیاڅه ده وای پاسه په صوبدي تاسو ورته څه چې لوی مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې سبق ویل دا پیاڅه او صوبنه پیژنې نو دیخوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخې چوي کاګي وګي لکه انګريزي چې لیکل شي ویا داتشه دا نور دودا ناربي دا وی قاضي صاحب والله کا پدیم پک بیل اسپرا شه غوڅکی متیاز نه پیژنه غوڅکای چې متیاز کی داسې کاګي وګي ول قاضي صاحب درم مو وای چې بس تخت وی چې درم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبي ضروري هغه والله کا پدیم پويږي چې مالا اسپرا شه غوڅکی سوټه نه پیژنه اول چې راول ویږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نکو ما خاموس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وی چې دا تا خو مزمات
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې و چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شه مال یې چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خو کومونځ بیاو نه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې دمړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زوالې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته وې ځان له خو نه ویم ولی دې چرګ شل روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړی وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړی مړم مړ وی جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخته در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروره هغه کار ده چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو زشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کې دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوري چې مخ کې تله د چرګ په مخه ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوري ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان
ول ماما زم در سره پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلی دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشمه او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبره بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نکومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبره مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلق خلای ورا چولې چې سات تیر د چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غړپ کړی دی هغه د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کی هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځان نو تو ګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زو ګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی سبډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسو دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره یو د طبخي سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکه سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېین مال ظالم روٹی تے ساگے ویلے پلیٹ اکاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تا تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو
سکړک را دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کوا دغه ورسره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډېر تنگو د خان نه چې ډېر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاسم نشي اچولی نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تی نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسېدلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بیا ادب یم چې ما د نمک خوړلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں مال جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جنا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه بخلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دیولی دا ملنګي په کې لاڅ کو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی دا کته شه دی پکې بل څه شه دی پکې چې اخبار کېنده کړه دا سه ته خو ګوره کنه
اخبار کہندے ملوک دے کس شے دے ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباش چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغې سوار شو چې دا چلی ور سره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چوټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا کرکے سے دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوته دا سي د لاوري سه په مټيې تیر شو چې تیر شونو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاس پی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کته زتا سره ولاړې مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکاله قانون د ستاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره
کومې لوبې ستا په ملک کې کېږي شرمېدل یې ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوي لیکلي و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی جی دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو دا بجلی فعل کېدو سره تا ته دغه لګېدلې دي جنریټرې اټومیټیک لویا بجلی فعل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فعل شوی هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډاکتي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزو ته کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان ته د یو الوی دکان ته ورغی د الوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ لوند دا دکاندار دومره الوا پرته ده دې خورینه ورته ناشته نو د لاس ور وړې دي چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهله دي او پولیس ته ویلي دي چې د الوا ټول کړه پلیت کو لاسي ورو پولیس نیولې دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلهم وی چې تور وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډېر خپل برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي لکه دې به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیږي دار سال ته مفت هندستان د سي خملک نه اوس کلهغون عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوای او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بل خبره ده چې دوی په شرمېږي نه معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو
او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه، ادې مولا واده وکړه که نیویژ نم دی، ادې مولا واده وکړه که نیویژ نم دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې وله واده وکړه. یو میاشت چې تېره شوه، د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه که، وادې رامنډه که. مور یې رامنډه کړ چې بچیه میله مې سپېره شه، څه چل وشو؟ وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تخنوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې؟ د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي؟ دا حسن د دې بیا د ډلې به څه مخې؟ رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي، که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه. درې نه را روانو منو، زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست، نو د متنو سره لارۍ ودرېده. وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا، دمه یې در سپې راوستې وه، نو هغه یې کېنوله پکې. نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري. ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار. ویل کوس کته دا څوک دی؟ زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري چې د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي. مال ورته چې دی خوا راشه، چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی، ما ته داسې وکتل، وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ. ما دا خو زنانه نه ده، دا خو شاملات ده، دا زنانه ده. که ستا موري ستا خوري ستا ښځی، خو زه به ورته سیټ پرېږدم، راځه پې کېنوه. او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي، نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي. خیر رستوی چې کېنوله، نو ده ورپسې خړ خړ کته، نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره واوره، هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي، مال ته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي، دا در نه روانه شو. شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو، که مسلو کمیناو. داسې خپلې ښځې هم چېرته ډولۍ شوي دي. هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي. د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و، پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي، داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې. نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې، جومات کې په مانځه ودرېده. نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے. نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے، ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے، رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے. نو خپه نشئ، تاسو دواړې غاړې وهئ. هسې دا دې پورې درته یم د په شکل چې ډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي وبې دې نیسي که نه. زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي. د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي، دا دغه نه دي، دا قیدیان نه قیدیان. ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال. زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به.
دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبي ملایکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه مارشل الله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دے مال چې نوے طلاقی سے خبر داغه میں ورواچول ماتا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئیستے تو یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبرم نشم کولی چاته بچو کڅو په کور کې ګډیږي وای بس تا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا په ډګډګي نشي سورول نو لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر 61 تاسو اورئ دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی اجمه منس کې مې مالکه کزه جیل تلاړم یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوت لمرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرېګ نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خدرته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګانو ته تاسو کوم
او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور خیر الحمدلله دې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال وکینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس مانا رب دې خپلې لراو دې غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملاو داس 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 غټ راغی السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه السلام علیکم دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خوړ وې د وبو چې غلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مې ورکړ زئی او بیا مان در ټوپ کړې چې زئی رخصه چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیدنو یو اس بي او پکې راغله هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندي خلک وای چې مونږ در سره یې بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره یې ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وای تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرې دی خیر راوي خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چره په پردي ایمان تور نه دا کړی خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس اگر رویت هلال والا ګورا میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېګمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاش دننه نزي او دیخوا وګورئ میاش ګوري څوک اوږي تګي نهر بربند معززین میاش نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تګي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازي کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناشتي دی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډک چې اوس مې الټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی ناغه بیا وای چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده
سبا اختر دی. الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې دا 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روجم. ٹھیک شو ګاز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي، دا یو څو شرپسند مولیان دي، حکومت له مشکلات پیدا کوي. یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي. ول توبه عزیزانو، تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ، ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې. دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی. هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایزوي له کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به شلخه تماچکوړې پیدا کړی. تاسو سال جوړ کړی. په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي. وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي. غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا، په خپل کور خو شریعت راولا، په خپل خزه او لور خو شریعت راولا. دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نکړم، د قوم زه معاف نکړم. دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی. قرآن خوري وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل. قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی، کزما کور کې ټي وی یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به د قوم ته بیا تقریرونه کوم. تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زه معاف نه کړم. قرآنونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي. زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي. الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات هم رانه په سکول کې نه دی. دا ستاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا جبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه. دا ماته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقلونه وایي مالکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې. دا قمقل تاسو وایي په ایمان چې دا څومره دی جلسه کې ناست دي خفه کېږئ ما که خفه شئ داسې خفه شئ لکه زما پلار چې خفه تلی دی قبر ته. خو بس برافات ته الوا ده او کیر دی او شربت دی او اخرا او سټه او لاس اوچت کو د ښځو کار دی ویله په بدیره باندې ارواګانې ناستې دي لاس اوچت کوي چې دا والي او یویس په بنیره لا الواګانې الوا ده که ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس
روح خو دو ځای دي، یا علیین دی یا سجین دی. لاړو بیا بنیرو ته نه راځي. دا هغه قمقل دی. لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه وه، خلک خیراتونه کوي. یو راغه ماته وی چې یاره اچکے پکانا بکار ہے مولوی صاحب، صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں باغ دے پن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے وہ سلون ہو جائے. اگر اشتیا بے گا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چی مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے، مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے، آج تنے بڑی مہربانی. دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی، نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی. یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته، ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته. یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه. دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه، دا د یو تړک دی. خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي. ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې. اوه تو کدھر گیا ہے؟ جی میں سواد گیا ہے. کیوں؟ وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر. ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ. دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی. کس چیز کی تفتیش؟ بجلیگر ملا قابل اعتراض کرنا میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی وہ قابل اعتراض خبره کوم نه. زه خو ډاکټر یم، ما سره ګوړه او چینی نشته، کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي. قابل اعتراض خو زه یم نه، زه ډاکټر یم. په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي. بھائی په ډاکټر څنګه اعتراض کوي؟ بیړه دې غر کچا بستنې نه جوړېږي نه. زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته، نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و. که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي، تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي. چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي. ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې. اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي، د ښځو پولس. ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي. پوه شوې؟ ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده، هلکه تجربه کارې او ځوانې به په سپایي توب کې برتي کوي. د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه. نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه. هغې ورته وایي چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي. چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه. کسټمره په خندا شوې ده، لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده.
دا ستا ملک دی، دا ستا وطن. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچی ته وایي چې فتح خان وروره، هغه چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي. جمع یو سخته یخني وه، سخته یخني وه، نو دوی ورته ګرمېده. چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو وي، نو ځکه چې یخني ده ډېره. چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي، ګرمېږي به. او چې ګینه دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت، چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی، دغه کال کې چې عرس کېږي، دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي، نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي، وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو، ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو. نو چې کور ته لاړو، ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي، ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي. د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده. تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې، نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه، یا خدای راوړه، یا خدای راوړه، یا خدای راوړه. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه، ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي، راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي، یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو؟ امریکنیانو له ووټ ورکوو، امریکنیانو له حکومت ورکوو، کوو یا که نه کوو؟ مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم، دا ګناه د خر ده که زما ده؟ نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو، نو د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو بیا جاړی ولې؟ تا سره د اسلام غم نشته، د اسلام. ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله، په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا یو د سور بچی چې را پاسي د بیلیټ دکانو باسي، ٹھیک ده؟ دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي، خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي، پردی جامې وینځي، دا هغه د پلشتې اولاد دی، دا د سور بچي، دا د سړي زامن نه دي، دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه. مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو، دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب، اخو سوچ هم مه کوئ.
بس یو ټکی اخیری واورئ. یو عاشق ته چاوي چې بے قراره ډېر یو جی ډېر بے قراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه پخپلا مدام به څوک ډاډه کوي وشتلی زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خله خوځوا خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه پخپلا مدام به څوک ډاډه کوي وشتلی زړونه. نو دا خپل ځان په خپل ټیک کوي. نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او مال راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه